صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زه هغه لاس هغه ټوپک پیژنم چې د کوم لاس د کوم ټوپک د لاسه زما د قام د مشرانو سینې غلبیل غلبیل په وینو ورنګېدې. زما د ننګ د ملنګانو وینې لکه اوبه د باران وبهېدې. دغه لاس دغه ټوپک دغه مورچه زما د ستړي ژوند د عمر قصه. دغه زما دپاره نوې نه ده، دغه زما د زمانو تجربه. دا ټوپک دغه شپېلې دا مردکې مدام زما د زړه زیګره وتې. دا بارود دغه ګولۍ دغه لوګي زما د هر شهید د سره وتې. زما د څومره شهیدانو وینې دغه نظر دغه ګولۍ خوړلي. زما د څومره ارمانونو وینې دغه ټوپک دغه شپېلۍ نوستلي. دغه لاس دغه ټوپک دغه نظر زما ښکالو زما آواز پیژني. زما د زړه د رڼا لارې نیسي، زما سندره زما ساز پیژني. ما چې په کوم لوري قدم اخیستی دغه نظر په هغه لور وتی دی. زما شعور چې کله ساه اخیستی د دې ټوپک د خولې نه اور وتی دی. دغه لاس دغه ټوپک دغه ګولۍ مدام زما په وینو رنګ راغلي. دغه اور دغه نظر دغه خطر زما د قام سره په جنګ راغلي. خو دا ځل دغه دښمن دغه قاتل ما سره ډېره عجیبه کړې ده. زما پښتو پورې ټوقه کړې، زما په لاش یې تماشه کړې ده. زما پښتو لا دومره سپکه نه ده چې دا ناشونې ناروا وزغمي. پښتون لا دومره بې غیرته نه دی چې په پښتو پورې خندا وزغمي.